أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغې چې کوم سوالونه او تپوسونه کړي وو د نبی علیه الصلاة والسلام نه، نو د دې آیت مبارک په ابتدایي حصه کې چې کومه تلاوت شوه د دوو خبرو باره کې صحابه تپوس کړی. یو خمر لفظ ذکر کړی دی، شرابو ته ویلی شي، او دویم میسر جوارې ته ویلی شي. قرآن مجید پورا آسمانی آخری آسمانی کتاب دی، او د دې نه مخکې چې کوم آسمانی کتابونه الله پاک دنیا ته رالیږلي وو، نو هغه ټول کتاب به په یو ځای په یو وخت نازل شو. لیکن قرآن مجید الله پاک لږ لږ د وخت د ضرورت مطابق په 30 کاله کې پورا نازل کړی دی. نو احکام د شریعت او احکام د قرآن مجید ټول په یو ځای نه دي نازل شوي، او په دې کې حکمت دا و چې که چېرې ټول احکامات په یو ځای نازل شوي وي، نو نوی خلق چې اسلام کې داخل شوي وو، نو هغې ته به عمل کول په دې باندې ګران. څنګه چې حدیث مبارک کې مازدیګرم هغه حدیث مبارک درس وشو، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام د یمن گورنر مقرر کو. نو هغه ته چې کوم هدایات ورکړل، وی هغه ځای کې اهل کتاب قوم اوسېږي، نو ته به هغې ته اول د کلمه طیبې او د کلمه شهادت دعوت ورکې. چې دی قبول کو، نو بیا به د دې نه وروستو ورته په 2مه درجه کې د مونځ دعوت ورکې چې الله پاک په تاسو باندې 15 وخته مونځ فرض کړی دی. نو که د مونځ خبره هم قبوله کړله، بیا د هغې نه پس به د زکات حکم بیان کې چې تاسو کې په مالدارو خلقو باندې الله پاک زکات فرض کړی دی، د مالدارو خلقو نه به اخیستلی شي، او د هغې ځای په غریبانانو، فقیرانو، حاجتمندو، مسکینانو باندې به تقسیمولی شي. یعنې ټول احکام به ورته په یو ځای مخې ته نه ږدي چې مسلمانان هم شي، بیا به مونځ هم کوي، بیا به روژه هم نیسي، بیا به زکات هم ورکوي، بیا به حج هم ادا کوي. نو یو حکم ځان له ورته بیان کا چې هغې ته په هغې باندې عمل کول آساني. او دا څومره څیزونه چې الله پاک حرام ګرځولی دي، نو د دې حرمت او د حراموالي حکم د ټولو په یو ځای نه دی راغلی. ځکه د شرابو باره کې په سن 3 هجري کې د هجرت په 3م کال باندې د حرمت حکم راغلی دی. دې نه مخکې چونکې دې نه منع نه وه شوې، نو ډېر صحابه داسې وو چې هغې به شراب څکل، ځکه حرام حکم نو راغلی چې شراب حرام دي. خو سره د دې بعضې صحابه په هغه وخت کې هم داسې وو چې هغې شرابو ته لاس هم نه دی لګولی، هېڅ قسم حکم نو راغلی د شرابو باره کې، خو د هغې فطرت او مزاج داسې وو چې په راتلونکي وخت کې یو څیزو د الله پاک د طرف نه حرام ګرځېدونکی و، او په هغې باندې پابندي به لګېدله، د هغې مزاج او طبیعت مخکې نه د هغې نه موړو،
نبی علیہ السلام چرم شراب نه دي څکلي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې ډېر صحابه دي چې هغوی شراب سره د دې چې اجازتو د شراب څکلو حکم نو راغلی چې دا حرام دي، دا منع دي، پابندي ده، لیکن هغوی شراب بالکل نه دي څکلي. خو بعضې صحابو به څکل ځکه چې د حرمت حکم نو راغلی. نو په دې وجه باندې یو موقع باندې هغوی خپل منځ کې یو بل سره بحث مباحثه کوله، چېرې دا شرابو دا خو د انسان عقل ضایع کوي او په دې جوارۍ کې انسان ته تاوان هم رسي، ګټه هم ورته رسي. نو یو بل سره بحث مباحثه کوله، فیصله په دې باندې وکړله چې دا موږ خپل منځ کې بحث مباحثه کوو، د دې نه څه جوړېږي نه، راځئ چې لاړ شو نبی علیه السلام ته. په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه او بعضې نور صحابه، انصاري صحابه، د مدینې منورې مقامي اوسیدونکي صحابه هغه هم په دې کې شامل وو. نو هغوی راغلل نبی علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې دا شراب او جواري دا خو حرام نه دي، خو موږ ته ښه نه ښکاره کېږي. نو تاسو موږ ته دې باره کې خپل رای بیان کړئ چې موږ څه وکړو د شراب او د جوارۍ باره کې. نبی علیه السلام خاموش پاتې شو، جواب یې ورنه کړو. په دې کې دا آیت مبارک دا ابتدایي حصہ د شرابو او د جوارۍ باره کې الله پاک حکم راولېږو، خو صفا حکم نو چې حرام دي، صرف د دې چې کم مثبت پهلو او کم منفي پهلو هغې ورته بیان کړل. چې د دې منفي پهلو څه ده چې په دې کې ګناه شته دی، د ګناه سبب جوړېږي. یعنې دا خو حرام نو، د دې څکل ګناه نه وه، خو د ګناهونو سبب جوړېدل. ځکه انسان شراب وڅکي نو بیا عقل کار نه کوي، نو بیا چې په کومه ګناه باندې ورغی، که څوک قتل کړل، که څه بدکاري یې وکړله، که چا نه مال دولت په زور واخیستو، مختلف ګناهونو سبب جوړېږي. نو دا شراب او جواري دا دواړه د مختلفو لویو ګناهونو سبب ګرځي او ظاهري او سرسري د دنیا فایدې پکې هم شته دی. خو چونکې حکم نو راغلی چې دا حرام دي، نو خلقو به هغه ظاهري فایدو ته کتل، نو جواري به هم کېدله او شراب به هم څکلی کېدل. خو د عربو جواري څه وه؟ د هغې جواري دا وه چې هغې به یو اوښ په شریکه باندې واخیسته، مثلا 10 کسانو به اوښ واخیسته، بیا به د هغې غوښه تقسیم کړله، مختلفې حصې به یې جوړې کړې، بیا به یې په هغې باندې جواري وکړله. او جواري به دا وه چې څه کسانو ته به حصه میلو شوله او څه کسانو ته به میلو نه شوه. او فیصله به یې دا کړې وه چې کومو کسانو ته حصه میلو شوه نو دوی به پیسې نه ورکوي، او چې کومو کسانو ته حصه میلو نه شوه، چې میلو شوه هغوی به پیسې نه ورکوي، او چې چا ته حصه نه ده میلو شوي نو د اوښو پوره قیمت به هغه کسان ورکوي. نو که هغوی کې به یو کس پاتې شو، که 2 به پاتې شو، که زیات به پاتې شو، نو هغې کسانو باندې به تاوان راغی او فایده به ټوله خاص کسانو ته ورسېدله. نو په جوارۍ کې هم دغه طریقه ده په موجوده زمانه کې هم چې پیسې ټولو یو شانتي، نو یو کس ته ګټه زیاته لاړه شي، بل کس ته تاوان ورسیږي. نو دا شراب او جواري د دې دواړو باره کې صحابو تپوس وکړو چېرې د عربو اوښ حلال کي او په دې طریقې تقسیم کي، چاته حصه میلو شي نو هغه پیسې نه ورکوي، چاته میلو نه شي ټولې پیسې د هغه نه اخلي. نو دا څنګه دي؟ خو په دې کې د جوارۍ څومره صورتونه دي، شکلونه دي، هغه ټول په دې کې شامل دي. که هغه لاټري سیسټم دی نو دغه هم جواري ده، ګڼ کسان پیسې واچوي نو یو کس ته فایده وشي، باقي کس ټولو ته تاوان، هغې ته هېڅ هم میلو نه شي. دغه شان که بانډ سیسټم دی نو په دې کې بانډ ډېرو کسانو اخیستی او انعام چې دی نو صرف یو کس یا 2 کسانو ته میلو شي. نو دې کې هم د جوارۍ دغه شته دی، اثر پکې شته دی، او ورسره د سود شکل او صورت پکې هم شته دی. نو په دې وجه باندې بانډ سیسټم، لاټري سیسټم دا ټول حرام دي. ټکټ سیسټم چې د یو کس روزي او باقي دغه شان پاتې شي، دا ټول جواري ده، دا ناروا او حرام دي. نو دا لومبنی حکم راغی د شرابو او د جوارۍ باره کې چې په دې دواړو کې ګناه هم شته دی چې د ګناه سبب جوړېدونکي دي او ظاهري فایدې پکې هم شته دی. خو کوم پهلو چې منفي پهلو ده د ګناه ده،
نو هغه پهلو هغه د دې د ظاهري فیدو نه ډیره لویه او خطرناکه ده. نو صرف دومره خبره وشوله چې ظاهري فیدې هم شته دی او نقصانات هم شته دی، او نقصانات د فیدو نه زیات خطرناک دي. خو بیا هم واضح حکم نو چې شراب حرام دي. نو چې دا حکم راغی او صحابه واورېدو، نو هغوی ویل چېرې کوم یو څیز هغه د ګناه سبب جوړیږي او ظاهري فیدو په مقابله کې د ګناه هغه اسباب هغه ډېر لوی دي، نو دا پرېښودل پکار دي. څو خو مخکې نه پرېښي وو، هغوی خو لاس نو لګولی، شرابو ته بالکل څکلي نو. او چې دا لومبنی حکم په سوره بقره کې په دې آیت مبارک کې راغی، نو ډېر صحابه داسې وو چې هغوی د دې نه پس شراب ونه څکل. بیا څو ورځې پس بله واقعه وشوله. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د لوی درجې صحابي دی. هغه خپلو ملګرو ته دعوت ورکړی و. د ماښام وختو روټۍ کړې وه او چونکې شراب حرام نو، د شرابو دوره هم کېدله په دعوت کې، نو شراب یې هم کېښودل، خلقو شراب هم وڅکل. ټول مسلمانانو صحابه و، خو چونکې حکم د حرمت نو راغلی، نو بعضې خلقو به بیا هم څکل. نو د ماښام مونځ ته بیا یو کس مخکې که امام، نو هغه قل یا ایها الکافرون صورت شروع کو، تلاوت شروع کو. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبدو زه عبادت نکوما، ما تعبدون د هغه څه چې تاسو عبادت کوئ ای مشرکانو، یعنی تاسو د بوتانو عبادت کوئ، زه د یو الله عبادت کوم. نو دې کې د شرابو څکلو په وجه باندې امام خطا شو. هغه څه وویل اعبد ما تعبدون، تاسو چې د کومو بوتانو عبادت کوئ نو زم د هغې عبادت کوم. نو دویم حکم الله پاک په سوره نساء کې راولېږه، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے مؤمنانو تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ. لا تقربوا الصلاة مونځ ته مه ورځئ، وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې. ځکه امام په نشه کې و، نو تلاوت ټول غلط شو، مونځ پې فاسد شو، معنی بدله شوله. نو چې دغه آیت مبارک راغی، نو صحابو په دې باندې سوچ او فکر وکړو چېرې د نشې په حالت کې الله پاک موږ د مونځ نه منع کړي یو، یعنی د مونځ په وخت کې مس کې، باقي اوقاتو کې د څکلو اجازت و. نو بعضې صحابه چې دغه خبره واورېدله چېرې دا دومره خراب سیس دی چې د مونځ په وخت کې د دې څکل چې دی نو د هغې نه موږ الله پاک منع کړي یو، او د نشې په حالت کې بیا د مونځ نه الله پاک منع فرمایي چې بیا د نشې په حالت کې به مونځ نه کوي، نو دا سیس خو ښه نه دی. نو ډېرو صحابو د دویم حکم سره شراب پرېښودل. ډېر دا سیس ښه نه دی، ځکه چې د مونځ په وخت کې انسان سکي او نشی او مونځ کې خطا کېږي، نو دا سیس ښه نه دی. نو هغې دې سره پرېښودل. بیا څه وخت پس بل یو صحابي هغه دعوت ورکو نورو صحابو ته او هغې خوراک وکړو، او د خوراک نه پس بیا یو صحابي پاڅېدو، ځکه د عربو دستور او طریقه دا وه چې داسې غونډه به کېده، نو هغوی به پکې خپل کلام د شعر او شاعرۍ پیش کو، خپلې قصیدې به ویلې او خپل ځان او د خپلو مشرانو صفت به کو. نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پاڅېدو، هغه یو قصیده ولوستله چې په هغې کې د خپل ځان او د خپل قوم صفت یې کړی و. نو چې سړی د ځان صفت کوي، نو خامخا د بل کس مذمت پکې راځي، د بل سپکه پکې راځي. نو نور کسانو د بل قوم هغه مسلمانانو چې هغوی دا واورېدل چې دې کې خو زمونږ د خاندان او د قوم مذمت او حجبه بیان کړله، نو هغه راپاڅېدو، د اوښ یو غټ هډوکی پروت و، هغې راواخیسته او حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغې په سر باندې وویشته، د سر نه وینې روانې شوې. خبره پیش شوله نبي علیه الصلاة والسلام ته چې دغه شان موږ شراب وڅکل او بیا قصیدې بیانولې، بیا د فلاني کس په ما باندې ګزار وکړه، زما سر یې زخمي کړ. نبي علیه الصلاة والسلام پریشانه شو او دعا یې غوښتله د الله پاک نه، اللهم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، ای الله د شراب مبارکې موږ ته خپل واضح حکم راولېږه چې دا شراب حرام شي او خلق یې پرېږدي. نو بیا په سوره مائده کې دریم حکم راغی،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، چې دا شراب، دا جواری، د بوتانو عبادت کول او فال نیول، دا ټول ګندا سیزونه دي، شیطانی کارونه دي. فاجتنبوه، تاسو د دینه پورا ځان بچ وساتئ. نو دا د شرابو د حرمت حکم اوس واضح راغی چې اوس شراب حرام دي. نو چې کله صحابو ته پته ولګېده چې شراب حرام شو، نو چا سره په کورونو کې شراب پراته وو هغې ټول ضایع کړل. دا یې ونه ویل چې چا له به ورکو، یو کافر له به ورکو هغه به اوس کي، دا یې ونه ویل. یو دا یې ونه ویل چې دې باندې خو موږ پیسې ورکړي دي، نو خیر دې سکو به نه خو په چا به خرڅ کو چې هغه خپله سرمایه خو واپس میلو شي. نه، داسې ونه کړل، هغه ټول شراب یې ضایع کړل. یو ځای کې د شرابو مجلس شروع، شراب خلقو په لاس کې نیولی او خبر ورته راغی چې قرآن مجید کې الله پاک وحی راولېږله شراب حرام شو، خولې ته یې نیولي دي، د خولې نه یې لوښی واپس وغورځو، شراب یې ضایع کړل. نبی علیه السلام اعلان وکړو چې چا سره څومره د شرابو سټاک دی، ذخیره ده، هغه ټول فلاني ځای ته راجمع کړي. نو چا سره په دکان کې، چا سره په ګودام کې څومره شراب و، هغه ټول یو ځای ته راجمع کړل او هغه ځای کې د شرابو هغه لوښي هغه یې مات کړل، هغه شراب یې ضایع کړل. یو صحابي و چې هغه د شرابو تجارت کو او څومره سرمایه ورسره وه، نو هغه ټوله سرمایه د شرابو په تجارت کې لګولې وه او د شرابو حکم راغی او د هغه تجارتي قافله د شرابو هغه څومره څیزونه وو هغه ټول مدینې منورې ته راورسېدل. نو هغه صحابي دا نه وایي چې زما خو ټوله سرمایه او د ژوند هغه ټوله ذخیره هغه همدغه شراب دي، نو که دا زه ضایع کړمه نو زه به بیا خورم څه، تجارت به په څه باندې کوم. دا یې ونه ویل. د نبي علیه السلام ته راغی، خو د هغې نه مخکې هغه شراب یې ټول په یو ځای کې راجمع کړل. نبی علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې صاحب زه خو د شراب څکمه نه، خو تجارت د شرابو کومه، نو دومره قیمتي شراب، دومره سرمایه ما په هغې کې خرچ کړې ده، نو زه اوس هغې سره څه وکړم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې کوم ځای کې دې جمع کړي دي هم هغه ځای کې هغه ټول لوښي مات کا او شراب د هغې نه ضایع کا. بعضې صحابه فرمایي چې د شرابو د حرمت حکم راغی، نو څومره خلقو سره په کورونو کې شراب و هغې په لارو کوڅو کې توی کړل او د لارو کوڅو کې به دا شراب داسې روان و څنګه چې باران وشي او د باران اوبه په دې لارو کوڅو کې روانې، داسې به دا شراب بهېدل. دا د صحابو هغه ایمانی قوت او ایمانی جذبه وه. نو چې واضح حکم راغی د سوره مائده، نو د هغې نه پس بیا هیڅ چا شراب هغه څکلي نه دي. او شرابو څکلو حد د حد قذف برابر دی 80 دورې دا سزا ده. چا باندې شراب څکل ثابت شي، څوک پې ګواهي ورکړي چې د زموږ مخکې شراب څکلي دي یا د هغه نه د خولې نه د شرابو بوی ځي، نو دا هم یو ثبوت دی په هغه باندې، یا په خپله اقرار وکړي چې ما شراب څکلي دي، نو هغه دپاره شریعت کې 80 دورې سزا مقرر ده، ځکه چې دا جرم لوی دی نو هغه شانې سزا هم لویه ده. نو د هغې نه پس بیا نه چا د شرابو تجارت کړی دی، نه چا خرڅ کړي دي، نه چا اخیستي دي مسلمانانو کې صحابو کې، او نه چا له ورکړي دي، ځکه د شرابو جوړونکې، د شرابو خرڅونکې، اخیستونکې، راوړونکې، چاته پیش کوونکې چې څه قسم واسطه د شرابو سره د حرام کاروبار سره د انسان راځي، نو دا ټول کسان په هغې کې ګناهګار دي او ټولو ته یو شان ګناه د هغې میلاویږي. یعنې یو کس وایي چې زه خو صرف خرڅومه یا چاله یې وړمه او زه خو یې څکمه نه، نو څکل او خرڅول او اخیستل او وړل دا ټول یو شان ګناه ده. یسألونک، تپوس کوي دا خلق ستانه ای پیغمبر علیه السلام، عن الخمر، د شرابو باره کې، والمیسر او د جوارۍ باره کې، چې دا شراب او جواری دا څنګه کارونه دي. قل ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام، فیهما په دې دوانو کې اسم کبیر، لوی لوی ګناهونه دي، یعنې د لویو ګناهونو سبب جوړیږي، ځکه چې حرام نو ګناه پکې هم نه وه په څکلو کې، او جواری حرام نه وه نو په جواری کولو کې ګناه هم نه وه، ځکه حکم نو راغلی د حرمتو. نو دا دواړه څیزونه دا د لویو ګناهونو سبب جوړېدونکي دي. و منافع او ظاهري فایدې پکې هم شته دی،
لکه په جواري کې بغیر محنته بغیر مشقته انسان ته ډیر مال میلو شي، یا شراب سره د انسان رنگ سور شي، یا بدن ور سره غټیږي، دغه ظاهری فائدې دي. نو ظاهری فائدو په مقابله کې الله پاک د هغې هغه ګناهونه بیانوي. و اسمهما او ګناه د دې دوانو یعنی د شرابو او د جواري اکبرو دا ډیره لویه ده من نفعهما د فائدې د دې دوانو نه. نو خلقو به صرف ظاهری فائدې ته کتل چې دې کې ظاهری فائدې موږ ته میلاویږي، نو ظاهری فائدو ته مه ګورئ، دا د ګناه سبب جوړېدونکي څیزونه دي، لہذا دې نه ځان بچ ساتل پکار دي. یسألونک تپوس کوي دا خلق ستانه ای پیغمبر علیه السلام عن الخمر د شرابو بارکې والمیسر او د جوارې بارکې قل نو ته ورته ووایه فیهما په دې دوانو کې اسم کبیر لویه ګناه ده، یعنې د لویو ګناهونو سبب جوړېدونکي څیزونه دي. ومنافع او ظاهري فائدې پکې هم شته دی للناس د خلقو دپاره. و اسمهما او ګناه د دې دوانو اکبر ډیره لویه ده من نفعهما د فائدې د دې دوانو نه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.